السلام علیکم ګرانو پښتون ملګرو، امیدوارم تاسو ټول بخیر او جوړ یاست. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې د فیسبوک 8 رقم شان درښیم چې مثال هغه به تاسو ته معلوم نه وي او تاسو به ډېرو خلکو ته معلوم هم وي، خو هغو ته به صحیح طریقه نه معلومه چې دا ولې استعمالېږي، دا څه لپاره استعمالېږي، دغه څه فایده ده، دغه څه نقصان ده. نو نن په دغه ویډیو کې تاسو ته دغه 8 شان درښیم، خو دا ویډیو کې داسې د غټه سي ولې 8 شان دي او هغه ډېر ضروري شان دي. نو که تاسو د ما چینل سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کوم او کوم ویډیو لایک کړئ، ویډیو هم لایک کړئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې هغه هم له دغه ویډیو چې فایده واخلي. نو تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه افضل خان، راځئ شروع کړو. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو درښیم تاسو په فیسبوک کې 8 شان دي چې هغه خلک ورته نه دي معلوم او که ورته معلوم وي پوره نه دي ورته معلوم. صحیح ده. دغه لپاره به تاسو لاړ شئ خپل فیسبوک ته او فیسبوک به یعنې دا کوم دریو نشان چې راځي په دغه باندې به تاسو کلیک کړئ. صحیح ده. په دې چې تاسو کلیک کړئ د هغه بعد به تاسو لاړ شئ سیټینګ ته. صحیح ده. دا سیټینګز کوم لیکلی اول به دا لیکلی وي، د هغه بعد سیټینګ ده. صحیح ده. سیټینګ چې تاسو کلیک کړئ دلته به تاسو ته یو مخ زیات انفارمیشن راواړي. صحیح ده. نو تاسو چې مثال کوم سیټینګ خوښیږي، کوم اکاونټ سیټینګز چې د سیکورټي سیټینګز ده، خو نن زه تاسو ته 3-4 ډېر ضروري شیان درښیم. صحیح ده. اول دا بلوکینګ هغه ده چې کوم خلک تاسو مثال بلاک کړي وي. صحیح ده. نو هغه خلک تاسو له دغه جا چې بیرته ان بلاک کولی شئ. صحیح ده. کوم خلک تاسو بلاک کړي وي ډېرو خلکو ته مثال نه وي معلوم، نو دغه جا چې تاسو بیرته ان بلاک کولی شئ. څوک په غلطي بلاک شي درچي نو بیا دلته تاسو ان بلاک کولی. د هغه بعد تاسو ته راځي دلته یو اپشن ده نوټیفیکیشن سیټینګ. ډېرو خلک ورته مثال څوک چې ستا په عکس کمنټ وکړي، لا یو بل چا تا د عکس ټیګ کړی وي او څوک کمنټ پرې وکړي، لا یو لایک ورکړي، لا یو بل شی ورکړي، نو تا ته یو نوټیفیکیشن راځي. که تاسو غواړئ چې هغه نوټیفیکیشن چې کوم دی هغه تاسو بند کړئ، نو دلته تاسو کمنټ، دلته ټیګز، دلته ریمایندرز، دلته فرینډز ریکویسټ، دلته تاسو هر شی بندولی شئ. صحیح ده. هغه څرنګه تاسو به په کمنټ کلیک کړئ او دلته مثال ایمیل کې به مثال تاسو میسج نشي را دا که بند کړئ، که دا فوش کې تاسو میسج نه راځي چې څوک په چا باندې کمنټ وکړي، نو یې داسې لیکلی وي دا تاسو ولولوئ ویلیامز ریپلای ټو کمنټ ډیټ یو ټیګډ ان. مثال دا کوم نوم چې دغه مثال یو کمنټ وکړو په هغه عکس باندې کوم ستا ته ټیګ شوی و، نو دا تاسو ټول نوټیفیکیشنز کوم دي هغه دلته تاسو بندولی شئ. دغه ډېر زبردست اپلیکیشن ده، ولې کوم هغه خلک چې له نوټیفیکیشنو تنګیږي هغه خلک دا استعمالولی شي. صحیح ده. دلته یو بل اپشن ده چې هغه ده تاسو خپل انفارمیشن چې کوم دي هغه تاسو رالیږلی شئ. کوم عکسونه چې دي، کوم پوسټونه چې دي، کوم ویډیوګانې چې دي هغه تاسو ټول یوجې ته لیږلی شئ او هغه ټول تاسو خپل موبایل ته لیږلی شئ. صحیح ده. داسې نه چې سیو کولی شئ، تاسو دلته موبایل ته لیږلی شئ. کوم پوسټونه چې دي، فوټوز، ویډیوز، کمنټس، لایک، ریاکشنز، فرینډز، سټوریز، دا تاسو ټول په یو کلیک باندې لیږلی شئ. لیږلو لپاره به تاسو دلته لاندې لاړ شئ او کریټ فایل باندې به کلیک کړئ. کریټ فایل چې کلیک کړئ دلته مثال تاسو کوم ټول هغه شان چې مثال تاسو خپل فیسبوک کړی دي هغه ټول به تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ شي، خپل میموري کارت ته. صحیح ده. خو زه ضرورت نه لرم نو زه یې کینسل کوم. صحیح ده. دا سو دلته یو لیکلی دی سیکورټي اینډ لاګین. په سیکورټي اینډ لاګین چې کلیک کړئ دلته تاسو ته معلومیږي چې ستاسو موبایل چا خلاص کړی، چیرې خلاص کړی، څه وخت یې خلاص کړی. صحیح ده. ما ول په لاهور کې خلاصوئ، په اوپو F5 موبایل کې. صحیح ده. نو دلته مثال تاسو که چا تاسو آی ډي یې کړی وي هغه دلته معلومیږي. صحیح ده. چې چا ستاسو آی ډي یې کړې ده که دي نه دی کړی. ما ته چې په دغو سیټینګو کې خوند راکړو هغه دا دغه یو سیټینګ یوز 2 فیکټر اتنشن. دا څه ده؟ دغه داسې اپشن ده که څوک ستاسو موبایل آی ډي خلاصه کړي، ستاسو آی ډي په خپل موبایل کې خلاصه کړي، نو تاسو ته یو میسج راځي، یو ټیکسټ میسج به راځي. نو هغه ټیکسټ میسج چې کله ته یس لا نو کلیک کې بیا هغه سړی ستا آی ډي خلاصولی شي. صحیح ده. دلته مثال ما خپل نمبر ورکړی دی، دا ما نمبر لیکلی دی 2 نمبر دی. که څوک د ما آی ډي خلاصه کړي په خپل موبایل کې نو ما ته په دغو نمبرو میسج راځي. هغه میسج چې مثال زه یس کلیک کړم هغه سړی به خلاصه کړي او که زه نو کلیک کړم نو هغه سړی د ما آی ډي
نس خلاصولای. بل یو دغه شی ده چې څرنګه موږ مثال وګورو چې د موږ فیسبوک مثال موږ څومره استعمالوو د ورځې صحیح ده. دلته لیکلی you spend an average of 45 minutes a day using a Facebook app on this device in the last week. دا مطلب دغه راځي مثال زه د ورځې تقریبا 40 منټه فیسبوک استعمالوم ایوریج صحیح ده. کنې تاسو وګورئ په ټویزډے باندې ما لږ استعمال کړی، په ویډنسډے بیا لږ زیات، په ترسډے بیا لږ زیات، په فرایډے باندې لږ کم. خو ایوریج چې کوم ده هغه زه مثال 40 منټه لا 40 نه 40 منټه زه خپل فیسبوک استعمالوم. نو فیسبوک زیات استعمالېدل نه دي ښه. دلته تاسو کتلی چې تاسو په هغه ورځ څومره استعمال کړی، بیا بله ورځ څومره استعمال کړی ده صحیح ده. دلته ما په ورځ 2 غنټې هم استعمال کړی صحیح ده، او دا د سنډې ورځ وه، نو اتوار ورځ وه، ما لږ زیات استعمال کړی صحیح ده. تاسو هم چې کومه ورځ مې کار نه وي په هغه ورځ یې استعمال کړئ صحیح ده. نو دغه ضرور شیان چې کوم هغه ما تاسو نن در وښول. امید لرم ویډیو به تاسو خوښه سوي. کوم ویډیو خوښیږي ویډیو لایک کړئ، او کومې چینل سبسکرایب کړی نه وي چینل هم سبسکرایب کړئ. ډېر ډېر مننه. د الله په امان.